یو خو موږ هم خپل غلطیانې او خپل اشتباهات چې موږ کوو نه یې منو. موږ په خپله په ټولنه کې دغه غله غاصبین داړهماران داسې راوپړسول او داسې موږ ورته لار بر کېږو چې هغه هر څه کوي بس موږ یو چې ډېر ښه کوي خو چې موږ ته تنې لږ راوڅاڅي او په خوله باندې مسلمانان یو تسبیح په لاس کې نیولي وي ذکر کوو 5 وخته منځونه کوو جامع ته منډې وو څه خبره وشي استغفر الله استغفر الله چغې وو نوره ملګرتیا چې کومه ده د غاصبونو کوو. د دې خو خدای پاک د موږ نه پوښتنه کوي. خدای پاک موږ او تاسې را لېږلي یو دې نړۍ ته او حق باطل راته ښودلی دي. که په حق ځې او د حق ملګری خدای پاک په نړۍ کې هم د ښه ژوند ژمنې کړي دي او د مرګ نه وروسته او که د باطل ملګری او باطل ګوري او مړې سترګې د ورته نیولي نو ژوند به همدلته هم خراب وي او د مرګ نه وروسته به خدای پاک راته هلته څه چې موږ او تاسې د مولایانو نه اورو نو دا کارونه مه کوئ. ښه به یې ګورئ ډډه خېټه به یې نیولي د ارامو نه به ګېټه به یې د ارامو نه ډکې او دا به ورته تاویږي او ډېر ډېر د مبارک شه او ډېر ډېر د مبارک شه په دې اخترونو کې او ورته به سومبۍ کوي. هغه هم د نرزوی داسې را پړسېدلی وي چې وایي ګورې دې پوزو ته یې وګورئ او دې ګېډې ته یې وګورئ دې ځان ته یې وګورئ ته به چې اوس پر ابړز وي. نو دا کارونه مه کوئ. دا زموږ خپلې غلطیانې دي. په دې خدای نه بخي ګوره په دې باندې خدای رانیسي. موږ په خپله دوی پړسولي دي. که لار ته نه جدا کړي چې خدای ګوره که موږ کې ننګ وي که موږ کې غیرت وي که موږ زموږ وجدان ولرو او که موږ کې ایمان وي او موږ د حرامخورو نه خپله لار جدا کړو خدای پاک به موږ ډېر ښه وساتي. دا د خدای پاک ژمنه ده د موږ سره وعده ده. او که موږ همدغسې نمک حرام وي چې مالونه خو چې روزي خو د خدای خورو هوا د خدای ګټه ترې اخلو اوبه د خدای څکو په نړۍ کې د خدای ژوند کوو اولادونه خدای را کړي مور او پلار خدای را کړي دي او ډېر ډېر د مبارک شه بیا غټ خېټو ته تاویږو نو د موږ نه شرمېدلي نور نشته. الله مو ښاد و آباد لره. السلام علیکم ورحمت الله.